یو سپی خپل خاوند ته د کال 15 میلیونه ډالر ګټي. دا سپی کوم عادي سپی نه دی بلکې د مشهور اپلیکیشن انسټاګرام مشهور سپی دی چې له 10 میلیونو څخه زیات تعقیبونکي لري. دا سپی جف پوم نومیږي چې ستر شرکتونه د ده له اکاونټ څخه د خپلو اعلانونو په بدل کې ده ته ډېرې پیسې ورکوي. په انټرنیټ نظر څارونکي ویب پاڼې د هغو سپو یو لیست خپور کړی چې ډېر مینوال لري او ډېرې پیسې ګټي. په دغه لیست کې د جف پوم نوم په لومړي سر کې راغلی دی. د جف پوم سپي مالک د ده په مرسته د کال شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالره ګټي. ویل کیږي چې نوموړی د جف پوم د انسټاګرام اکاونټ څخه د یو پوسټ په بدل کې شاوخوا 45,000 امریکایي ډالر اخلي. 21مه پیړۍ. نیها کاکړ لومړنۍ هندۍ سندرغاړې شوه چې د یوټیوب د الماسو بټن یې ترلاسه کړه. یوټیوب خپلو کارکوونکو ته د سبسکرایبو په زیاتېدو سره بېلابېلې بټنې ورکوي چې لومړی بټن د 100,000 سبسکرایبو په پوره کېدو ورکوي او له هغه وروسته چې څومره زیاتیږي همدومره یې د بټنو ارزښت هم زیاتیږي چې تازه نیها کاکړ د الماسو یا ډایمنډ بټن ترلاسه کړه. نوموړې له خپلو مینوالو مننه کړې ده چې دا ستاسې پرته ناممکنه وه او تاسې وایي چې دا مو ممکنه کړه. په یوټیوب کې د نیها کاکړ د یوټیوب چینل د سبسکرایبو شمیر له 10 میلیونو څخه پورته دی. 21مه پیړۍ. د قیامت ساعت کې یوازې 100 ثانیې وخت پاتې دی. ساینس پوهانو د قیامت ساعت کې وخت نور هم زیات کړی دی او 12 بجو پوره کېدو ته یې 100 ثانیې وخت پاتې دی چې د دوی په وینا د 12 بجو په پوره کېدو سره به نړۍ پای ته رسیږي. د انډیا ټایمز ویب پاڼې د راپور په وینا ساینس پوهانو د موسمي حالاتو، اټومي جګړې او نورو خطرونو ته په کتلو په دې ساعت کې وخت زیات کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د قیامت دا ساعت په اصل کې یوه پیمانه ده چې په 1940 کال کې د ساینس پوهانو ټولنې بولیټن آف دی اټایمیک ساینټسټس له لورې جوړه شوې ده. د دوی په وینا کله چې په دې ساعت کې وخت 12 بجې شي نو هغه وخت به دا نړۍ پای ته ورسیږي او هر څه به ختم شي. تېره ورځ د امریکا په شیکاګو ښار کې د ساینس پوهانو ناسته ترسره شوې او په دې ساعت کې وخت زیات کړی دی چې اوس 12 بجو ته یوازې 1 دقیقه او 40 ثانیې پاتې دي. په راپور کې ویل شوي چې په 2010 کال کې په دغه ساعت کې 12 بجو ته یوازې 6 دقیقې پاتې وې چې له هغه وروسته یې وخت ډېر په چټکۍ سره تیر شوی دی. 21مه پیړۍ. بېمزې غوږۍ انسان ته تاوان لري، مه یې استعمالوئ. د بېمزو غوږیو استعمال د انسان روغتیا ته تاوان رسوي. د دغو غوږیو استعمال له عادي ټلیفونونو څخه په کاراتو زیات خطرناک دی. دا غوږی تر مزو لرونکو غوږیو په ټلیفون کې د مستقیمو خبرو څخه هم زیات تاوان لري. د پلي تګ پر وخت دغه غوږی باید ونه کارولی شي او نه هم باید له دغو غوږیو سره څوک ویده شي. دغه غوږیو یو لوی تاوان د اورېدو د حس کمزوري کول ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ یې د نورو روغتیایي زیانونو یادونه هم شوې ده. 21مه پیړۍ. او سوناکشي وایي خوب مې رښتیا شو. د بالیووډ فلمونو مشهورې اداکارې سوناکشي خپل خوب رښتیا کړ. هغې اخر هم په خپلو ګټلو پیسو کور واخیست او دا ارمان یې پوره شو. سوناکشي د ممبۍ په ګران بیه سیمه بندرا کې یو اپارتمان اخیستی دی. سوناکشي وایي چې کله مې کار شروع کړ نو دا مې ارمان و چې د 30 کلنۍ پورې په خپلو ګټلو پیسو کور واخلم، خو دا خوب مې اخر هم په حقیقت بدل شو. سوناکشي وایي چې اوس مهال د خپلې کورنۍ سره په یو ځای اوسېدو خوشحاله یم او خپل شخصي کور ته نه منتقلیږم، خو دا ارمان چې مې پوره کړ او دا ښه پنګونه هم ده. نوموړی اوس مهال د خپل پلار شتروګن سنها او مور پونم سنها سره د جوهو په یوې بنګلې کې ژوند کوي. 21مه پیړۍ.